نو دا حقیقت ده چې د ژبې لغزش او د ژبې ښویېدل دا د پښو د ښویېدلو نه ډېر سخت ده، ډېر ناکاره ده. ځکه که یو انسان پښه وښویېږي او دی وغورځېږي نو دی به بېرته راجګ سي، بېرته به په خپلو پښو باندې ودرېږي. لیکن که چېرته د ده دا ژبه په لغزش کې راغله او د ژبې لغزش یې وخوړه نو په دغه انسان باندې بیا هېڅکله هم څوک اعتبار نه کوي، نه څوک په افعالو باندې، نه څوک په اقوالو باندې، نه څوک په تعلیماتو باندې، د دې په هېڅ شي باندې خلک اعتبار نه کوي، باور پرې نه کوي. ځکه د خپل باور بیا خلاص ختم یې. نو د ژبې لغزش دا د پښو د لغزش نه دا ډېر زیات ناکاره. حضرت حسن بصری رحمه الله هغه به هر وخت په درس کې خپلو طالبانو ته د یو ماشوم قصه کوله چې د دغه ماشوم یو نصیحت او یو خبرې زما ټوله زندګي را بدله کړه. ډېر لوی نصیحت یې ماته هغه حاصل شو د دې د وجه. چاته پوښتنه وکوله چې حضرت هغه څه رقم نصیحت و څنګه خبره درته کړې و ماشوم؟ نو ده ورته وفرمیل و یو ورځ ډېر تیز باران ځمکه خټه وه، نو زه را روان وم، دغه ماشوم ما ته مخې ته راغی. وایي ما دغه ماشوم ته ویلې چې بچیا قدم دې په احتیاط باندې اخله، قدم دې په احتیاط باندې اخله، چېرته ونه خوځېږي، پښه دې ونه ښویېږي. وایي ما ته کړل چې که زه چېرته وغورځېږم نو زه به بېرته راجګ شم، خو ته په خپل ځان باندې ډېر زیات پام کوه، په خپل ځان دې پام کوه چې چېرته ته ونه غورځېږې، ته ونه ښویېږې، ستا پښه ونه ښویېږي. که چېرته ته وښویېدلې نو ټول امت به له ځان سره تباه کړي، ټول امت به له ځان سره وښویې. یعنې کنایه له دې نه ده چې ته د خپلو اقوالو د خپلو افعالو سره ډېر زیات احتیاط کوه، د خپل ژبې سره د ډېر احتیاط کوه، خپلو اعمالو سره د ډېر زیات احتیاط کوه. داسې نه چې په دې کې تا نه خطایي وسي. ځکه که مطلب یې دا وی چې ته چېرته که وغورځېدلې بیا به څه کوې، نو خو ما به هم داسې جواب ورکول چې زه هم د تا غوندې پاڅېږم او ودرېږم په خپلو پښو باندې. خو لیکن د دې مطلب بل شی و. مطلب یې دا و چې د خپلو اقوالو د افعالو سره د احتیاط کوه. چېرته داسې لغزش در ونیسي چې خدای ناخواسته ټول امت ځان سره وغورځوي، ټول امت ځان سره په ګمراهۍ کې اخته کړي. ځکه تا پسې خو ټول امت اقتدا کړې ده، ته خو د ټول امت مقتدا او پیشوا ګرځېدلی، یو لوی امام یې. نو داسې کار مه کوه، د خپل ځان حفاظت دې کوه. نو هغه خبره چې ما ته کله رایاده سي نو زه ډېر لوی نصیحت د هغې خبرې نه اخلم، لوی فن په د هغې خبرې نه اخلم. نو وجه چې شی وه، وجه یې دا وه، تعلیم یې دا و چې د خپل ژبې حفاظت دې کوه.